أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء آیت نمبر 1 دې آیاتونو مناسبت مخکې آیاتونو سره اپدا قسم ده. مخکې آیاتونو کې الله تعالی د نبی علیه الصلاۃ والسلام د اطاعت بیان وکړ. وی فرمایل من یطع الرسول فقد اطاع الله. څوک چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام اطاعت وکړي نو یقینا د الله تعالی اطاعت وکړي. په دغه آیاتونو کې الله تعالی د منافقینو حالت بیانوي چې منافقین د نبی علیه الصلاۃ والسلام په اطاعت کې هغوی پاتې راغلي دي. منافقین په ظاهره د نبی علیه الصلاۃ والسلام د تابعداري غږ وکړي او په باطنه په پټه د هغه مخالفت کوي. دا د مؤمن شان نه ده، دا د منافق شان ده. مؤمن هغه په ظاهر او په باطن کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام منقاد او تابعدار. الله تعالی فرمائے وَيَقُولُونَ او دا منافقان وائی طاعتن دا خبر دا مبتدائی محذوف دا. مبتدائی امرنا دموگ امر شأننا حالنا. وَيَقُولُونَ دیوائی امرنا طاعتن دموگ حال دموگ شان اغا تابعداری دا. یا رسول الله دی موږ شان دی موږ حال هغه تابعداري ده، یعنی موږ د تا تابعداري کوو، موږ د تا اطاعت کوو. دا خبر دی په خوله باندې کوي. فاذا برزوا کله چې دوی راوځي، برزه یبرزو بروز دا خروج ته وایي. فاذا خرجوا نو کله چې دوی راوځي من عندک د تعالی حضورنا، په ظاهر خو وویل چې موږ د تا تابعدار یو منقاد یو. کله چې تعالی حضور نه راوځي بیت طائفة منهم غیر الذي تقول. بیت یبیت تبییت دا باب د تفعیل ده. د شپې مجلسونه کول، د شپې مرکې کول، د شپې پټ پټ مجلسونه کول دې ته تبییت وایي. بیت بیا دې مجلسونه کوي پټ پټ، دی مرکه کوي. طائفتن یو جماعت دی دوی، یو جماعت منهم دی دوی. بیا پټی مرکه کوي یو جماعت دی دوی. غیر الذی تقول غیر لعب خبر نه تقول کوم چې دی ویل. ادي چې مخکې کوم خبره کوله چې امرنا طاعت شأننا طاعت دی موږ حال او دی موږ شان دی تابعداري ده. بیا د شپې د هغې خلاف مرکه کوي. شپسی بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام تابعداري برخلاف یاغه مقابل کې بیا مشورې کوي. والله یكتب ما یبیتون. والله یكتب او الله تعالی لیکل کوي ما د هغه څه یبیتون چې دې د هغې مشورې کوي، چې دې د هغې مرکې کوي. دا منافقان د داسې سوچ نه کوي چې موږ د شپې څه مرکې کوو، موږ د شپې څه مشورې کوو د نبی علیه الصلاۃ والسلام خلاف. الله تعالی په دې خبر نه ده. الله د دوی د مشورو د دوی د مرکو لیکل کوي. والله یکتب الله تعالی لیکل کوي ما یبیتون هغه څه چې دوی د هغې مشورې کوي، هغه څه چې دوی د هغې مرکې کوي. الله تعالی یکتب مینویسد ما آن چیزی را یبیتون یا از طرف شب به او مشوره میکنه، مرکه میکنه. د دې آیت دو معناګانې کړي. یو معنا دا والله یکتب، الله په قرآن په کتاب کې نازلوي
ما یبیتون هغه پټې مرکې چې دی په شپه کې کوي هغې چې کومې پټې مرکې کوي هغه به الله تا ته په قرآن کې نازل کړي د دې ټول حالات به تا ته ظاهره سي ښکاره به سي لوڅ به سي دا منافقین به له تا نه داسې پټ نه تېرېږي الله تعالی یہ فیصله ها و مشوره های شب ایشان را بر تو یکتبو در قرآن نازل میکنن و کتاب کی بیتا نازل کی تو را به حالات ایشان خبر میکنن دویم معنا دا والله یکتبو الله تعالی لیکل کوي ما یبیتون هغه څه دی چې هغه پټ مشورې کوي لیکل کوي یعنی ملک حفظه و ته امر کوي چې دې دا پټ مشورې مرکه دا پسې ولیکي چې قیامت کې به دې سره حساب و کتاب وشي الله به ملک حفظه امر میکنه که این مشوره ها و مرکه های پت ایشان را بنویسید الله دې دا پټ مشورې دا لیکي په دوی پسې فاعرض عنهم وتوکل علی الله اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دغو منافقینو د دې خبرو باک مه راوړه دا دوی چې په تا ته په ظاهره وایي چې موږ د تا تابعداري کوو او د شپې له مخې بیا پټې مشورې مرکې کوي د دې د دغو خبرو بالکل باک په دوی مه راوړه له دوی نه مخ واړوه له دوی نه اعراض وکړه ګوره چېرته د دوی نوم وانخلې چېرته د دوی ذکر ونه کړې چې فلان د شپې مرکه کوله فلان د شپې پټه مشوره کوله د دې دا ذکر مه کوه له دې نه مخ واړوه له دې نه اعراض وکړه او که تا سره دا سوچي چې دا منافقین به تا ته تاوان ورسوي تا ته تاوان نشي رسولی وتوکل علی الله تو بروسه وکړه اعتماد وکړه په الله تعالی باندې او نبی علیه الصلاة والسلام از مشوره های پت ایشان از ایشان اعراض بکو رو بگردان و با الله توکل بکو الله تو را کافی است فاعرض عنهم نو مخوال ولدوینا و توکل علی الله او بروسه وکا توکل اعتماد وکا پا اللہ تعالی بانی دی دا پتی مشوره دی دا پتی مرکه دا تا تکم تاوان رسولی نشی وکفا بالله وکیلا کافی دا اللہ تعالی وکیل کارساز کار جوڑون کئی کافی دا اللہ تعالی وکیل کافی اس اللہ تعالی کارساز فدی آیت کی اللہ تعالی دی وجوائی دا منافقین ولی دسی کئی سیدوی دی نبی علیہ السلام مجلس کے ناس کی بیا وائی مخ تابعداریو مخ دیتا تابعداری کرو سکل تناسی دشپیل مخینا بیا پٹ مجلسون کوي پټي مرکې کوي د نبی علیه السلام خلاف دا ولې داسې ده دا اصلا دی په دې قرآن باندې ایمان نه لري د دې په ګمان دا قرآن دا د دروغو کتاب ده که دې دا قرآن باندې یقیني ایمان درلودلی په نبی علیه السلام یقیني ایمان درلودلی بیا دوی د نبی علیه السلام په ظاهر په باطن کې تابعداري کوله د هغو په خلاف باندې د شپې پټې مرکې نه کولې الله تعالی ورته وایي چې تاسې راسئ په دې قرآن صحیح ایمان راوړئ دا قرآن د الله تعالی رښتیانی کتاب ده که دا د الله کتاب نه وایي د یو بنده کتاب وایي اوس به تا په دې کې لوی اختلاف لیدلی وایي دا قرآن په 22 کلو کې نازل شوی خو په دې 22 کلو کې څوک داسې نشي معلومولی چې یاره دا آیاتونه په اول کې نازل دي ګوره داسې قسم دی او دا په آخر کې نازل دي ګوره د دې بیا دا ترتیب دا طریقه بدله دا څوک نشي پکې معلومولی ډېر صورتونه د مکه کې نازل دي چې ته ورته ګورې داسې معلومیږي لکه مدینه کې چې نازل دي بعضې صورتونه د مدینه کې نازل دي ته داسې ګمان کوې چې دا به مکه کې نازل دي فرق نه پکې معلومیږي د بشر خبرو ته راسه بشر په یو کال کې 2000 خبرې کوي دا موږ داسې وینو دا د خپلې زمانې دا خلک ځان ته لیډران هم وایي پوهان هم وایي سیاست والان وایي خو ګډې وډې خبرې کوي نن په یو پسې خبرې کوي چې دا غل د فلان د فلان د بله ورځ د هغو ته لاس ورکړی لاسونه سره جګ کړي چې زنده‌باد مرده‌باد بیا بېرته هغو پسې منډې وهي ادي موږ بره خلک یو ورځ د امریکا مقابل کې د جهاد اعلان کړی و
بله ورځ یې په خوا کې ولاړ ده وایي هېڅ شرعي مجوز نشته ده چې موږ دا نور جنګونه وکړو. دا والکه مخکې دې څه ویل، یو کال مخکې دې څه ویل، یو کال وروسته دې څه ویل. داسې په انسان په یو حالت نه وي. قرآن په دې کې بالکل تغییر و تبدیل نه محسوس کېږي. معلومه ده چې دا د انسان کتاب نه ده. ای منافقینو راسې په دې کې سوچ وکړئ، دا یقینا د الله کتاب ده. نو چې دا یقیني د الله کتاب سو، دا رسول صلی الله علیه وسلم دا یقیني د الله رسول سو، چې دا یقیني د الله رسول سو، د دې سره دا دوکهبازي مه کوئ. په ظاهره وایس موږ تابعدار یو، د شپې بیا پټ پټ مجلسونه کوي. افلا یتدبرون، آیا دوی ولې سوچ نه کوي القرآن په دې قرآن کې. تدبر یتدبرو تدبرا، دا په یو شي کې سوچ کول، فکر کول، د یو شي په عاقبت کې سوچ کول، په انجام کې. پس چرا یا فکر نمی کند در قرآن، دی ولې سوچ فکر تدبر نه کوي په قرآن کې. ولو کان من عند غیر الله، کچرته وای دا قرآن دا له طرف د غیر الله نه وای، د بشر نه وای، لوجدو خامخا دوی به موندلی وای فيه اختلافا کثیرا، په دې کې به موندلی وای اختلاف، تغییر و تبدیل، ګډوډي، کثیرا ډېر زیات. نو قرآن کې خو تغییر و تبدیل نشته ده، معلومه ده دا د غیر الله له طرف نه نه ده، دا د الله له لوري نه ده. نو چې قرآن د الله کتاب سو، رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول سو، چې هغه د الله رسول سو، نو صحیح تابعداري پکار ده، ظاهرا و باطنا. داسې مه کوئ چې په ظاهره وایاست طاعت، چې بیا خلوت سي، تناسي، شپه سي، بیا پټې پټې مرکې کوئ. دا د رښتیا له رسول صلی الله علیه وسلم سره داسې چلند او معامله نه ده پکار. تر همدې چې پورې بس ده. په دې آیاتونو کې الله تعالی د منافقینو کیفیت بیان کړو، چې منافقین دا په ظاهره د تابعداري چغې وږي، په باطنه په پټه بیا د نبی علیه الصلاة والسلام په خلاف کې پټې پټې مشورې کوي. دا کار باید حقیقي مؤمن ونه کړي. مؤمن دا باید په ظاهره په باطنه کې د الله تعالی او د نبی علیه الصلاة والسلام د شریعت کامل تابعدار جوړ شي. او د دې دا غلط خبرې تابعداري دا له دې وجې نه ده چې دوی د قرآن په حقانیت باندې اصلا ایمان نه لري. او قرآن کې سوچ کول پکار دي، فکر کول پکار دي، چې دا د الله کتاب ده. که دا د بل چا کتاب وای، په دې کې به اوس لویه ګډوډي، تغییر و تبدیل وای. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. یا اللہ دے قرآن کریم ترجمہ و تفسیر خپل حضور قبول و منظور کے. یا اللہ مقتدین کو اعمال و توفیق را نصیب کے. څه زیادت نقصان شو یا اللہ تیرا معافی وکړي. یا اللہ د قرآن یا حدیث و شریعت کامل تابعدار وګرځوي. یا اللہ له نفاق و له شقاق و له دوه مخینو وساتي. یا اللہ له بدو اخلاقو له بدو صفاتو وساتي. دلته چې ملګرو دعاګانې وکړي. موږ یو دوست د بچیان مریضان دي، دعا ورته وکړئ الله تعالی دې مریضانو بیمارانو ته صحت عافیت ورکړي. نور حاضر مجلس کې څوک مریضان وي الله تعالی دې صحت عافیت ورکړي. په کورونو کې موږ تاسې کشران مشران الله تعالی دې ټولو ته صحت عافیت ورکړي. الله تعالی دې موږ تاسې دنیا او د آخرت سعادت نصیب کړي. الله تعالی دې د نیکو اعمالو د افعالو د عباداتو توفیق نصیب کړي. اللہ تعالیٰ دے خپل وجود کی راز قبول منظور. وصلی اللہ تعالی